د اصحابانو د ایمان د داستان لسمه برخه. د فتوح شام د پښتو ژباړې د اصحابانو د ایمان داستان محترمو او درنو اوریدونکو، مسلمان ځوانان او د مسلمانې ټولنې ټول غړي په دې مکلف دي چې د ایمان، اسلام، رسالت، اصلي غوښتنې، اسلامي تاریخ او د مسلمانانو له تیر برم څخه ابتدایي ضروري معلومات او مسایل زده کړي. د اصحابانو د ایمان د داستان په اوریدلو سره به د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین ایمان، اسلام، سرښندنې دا هر څه په عملي ډګر کې واوري او وبګورئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتیني ملګري په څه ډول عملي کوي. د اصحابانو د ایمان داستان، لیکوال حضرت امام الواقر الواقری، ژباړن مولوی صدیق الله مشال و ینکسر جلال زاهد. د اصحابانو د ایمان داستان د لسمې برخې محترم اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله به یاستئ، په خپلو ورځنیو کارونو کې به کامیاب او بریالي یاستئ. محترم اوریدونکو، موږ په دې نهمه برخه کې دا واورېدل چې هرقل 90,000 لښکر راولېږل د مسلمانانو جګړې لپاره. په دې وخت کې مسلمانانو ته خبر راغی، خالد رضی الله تعالی عنه، عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه او نور صحابه کرامو، ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه او همداسې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه او نور مسلمانانو تصمیم ونیو چې دغه بعضې صحابه کرام چې بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي، دا باید د دوی لپاره رایوځل شي تر څو له دوی سره جګړه وکړل شي. بالاخره حضرت خالد رضی الله تعالی عنه حرکت وکړ او همداسې نورو صحابه کرامو له نورو طرفونو څخه او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پاتې نورو برخو ته هم لیکونه واستول او له هغوی څخه یې وغوښتل چې اجنداین ته راشي. نو کیسه دې ځای ته رسېدلې وه چې خالد رضی الله تعالی عنه لښکر روان کړ او دی یې په مخ کې روان شو. ابو عبیده رضی الله تعالی له 10 نفرو سره شاته پاتې شو. د دمشق خلکو چې کله د ابو عبیده یوازې پاتې کېدل ولیدل، په دې ګمان شو چې تورې پې راوکاږي او ماتې کړي او د ماتېدو ګمان یې هم ورباندې وکړ، ځکه دوی ته د اجنداین د لښکر خبر را رسېدلی و. لسمه برخه بله هم دې ځای شروع کړو. د دوی پوهانو او مخورو اشخاصو وویل که د بالابک په لارې ولاړل نو د اجنداین او حمص ته فتحې نیت لري، او که د برخه په لوري وکوچېدل نو حتما حجاز ته تښتېدونکي دي او نیولې سیمې بیرته خوشي کوي. په دمشق یو جنرال و چې بولس نومېده او نصرانیانو ته یې ډېر درنښت درلود. هرقل ته چې به ورغی هغه به یې ډېر تعظیم کوه. دا خبیث ډېر تکړه سپور او دومره زورور و چې د دوی په وړاندې یوه ونه وه. هغه یې په غش ریشتلی و او غش د ډېر زور له کبله په ونه کې دننه ښخ شوی و او ده پر هغه ونه لیکلی و: هر څوک چې د زړورتوب لافې وهي هغه دې زما د غشي لور ته خپل غشي خطا کړي. نوموړی د دې کبله ډېر مشهور شوی و. مسلمانان چې دمشق ته راغلي ول بیا تر اوسه دې جګړې ته نه و راوتلی. دمشقیان ټول بولس ته ورغلل. ده ورته وویل څه در پېښه ده. دوی د مسلمانانو تېرې پېښې ټولې ورته بیان کړې. ورته ویې ویل که ته غواړې چې د هرقل مسیح علیه السلام او ټولو نصرانیانو په وړاندې معزز شي نو پر مسلمانانو برید وکړه، او څوک چې غواړي اختطاف یې کړه، که ته له مونږ سره دا وس وینې چې
جګړه ورسره کولی شو نو موږ هم ورسره جنګیږو. بولس ورته وویل زه له دې کبله له جنګ څخه ناست یم چې تاسو بې همته یاست او له همدې کبله زه ستاسو ملګرتیا نه کوم. زما له عربو سره جګړې ته اړتیا نشته. دوی په انجیل او مسیح علیه السلام لوړه ورته وخوړه چې که ته زموږ تر مخ شې نو موږ به هرومرو مقاومت وکړو او یو هم نه درڅخه تښتو. موږ تا ته واک درکوو که هر څوک وتښتېد د هغه سر غوڅ کړه او هېڅوک به دې مخې ته هم نه درېږي. ده چې کله پښه واده ورڅخه واخیستله خپل هستوګنځي ته ننوت. زغره یې واغوستله. خپلې مېرمنې ورته وویل چېرته دې قصد کړی؟ ده ورته وویل په عربو پسې وځم. د دمشق خلکو زه امیر ټاکلی یم. هغې ورته وویل دا کار پرېږده، پر خپل کور کښېنه، هغه څه ته لاس مه وروړه چې اړتیا دې ورته نه وي، ځکه ما یو خوب درته لیدلی دی. ده ورته وویل څنګه خوب؟ دې ورته وویل ته مې په خوب لیدلی، لینده دې په لاس کې وه، مرغان پرېولې، هغه یو بل پسې سره راغورځي. زه دې کار ته حیرانه یم چې یو ناڅاپه وریځ راشي، پر تاسو د اسمان له لوري ډبرې اوري، ستا او در سره ملګرو ککرۍ در ماتې کړي او تاسو منډې ترې وهئ. هر یو چې وویلې هغه مړ شي. له دې سره زه راویښه شوم، سترګې مې په اوښکو لندې وې او پر تا مې ژړلي وو. ده ورته ویل له دې سره دې زه په هغه خلکو کې ولیدم چې وژل شوی وم. که څنګه دې ورته وویل؟ هغې ورته ویل هو ته مې په مړو کې ولیدې. ده خپله مېرمن پر مخ په څپېړه ووهله او ویې ویل مسیح دې خیر نه په در ویني، ستا په زړه کې د عربو ویره دومره ننوتې ده چې د شپې یې په خوب کې وینې. د دوی امیر به زه حتما ستا خادم جوړوم او په ملګرو به یې رمې او خنزیران پیایم. مېرمنې یې ورته ویل چې څه دې زړه وي هغه وکړه، ما خپلې غاړې در باندې خلاصې کړې. دوی خبره ونه منله، ورڅخه رارهي شو او په دمشق کې میشت رومیان ورپسې شول. ده وشمېرل 6,000 سپاره او 10,000 پیاده عسکرو او ټول د عربو مجاهدینو د مقابلې لپاره ولاړل. د دمشق شاوخوا جګړه. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د لښکر په مخ کې حصه کې و او ابو عبیده له مالونو غنیمتونو او خانو سره روانو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي د شال ورته وکتل. د شال لوري ګردونه په نظر ورغلل. ابو عبیده د ده څخه د دې ګردونو په اړه پوښتنه وکړه. ده ورته ویل زه فکر کوم چې دا به دښمن پښو ګردونه وي. ابو عبیده وویل د شام خلکو پر موږ زړه پیدا کړ او دا لښکر زموږ په لټه را روان ده. د ده خبره پای ته نه ورسېدلې چې د دښمن آسونه د سیل په شان راښکاره شول او بولس یې په سر کې و چې ابو عبیده ته یې وکتل. د ده لور ته را روان شو. د نوموړي سره سپاره او د ده ورور بطرس هم و. دوی د مسلمانانو د حریم او مال لور ته هڅه وکړه او یو غوټه یې ورڅخه جلا کړه. چې کله پر هغه قابض شو هغه بطرس د دمشق لور ته په مخه کړل. چې لږ لرې تیر شو هلته ورته تم شو او د خپل لور ننداره یې کوله. حضرت ابو عبیده ته چې کله دا پیښه ور شوه ویې ویل قسم په خدای جل جلاله چې د خالد رایه حقه وه چې ویل یې ما شال ورته پرېږده خو ما نه پرېښود. بولس پسې ورسېد، د وژلو قصد یې وکړ. نوموړي پر سر د صلیبونو او بیرغونو جال خپور و. مسلمانانو میرمنو او کوچنیانو چغې پیل کړې او 10 تنه مسلمان جنګیالي له سختې مقابلې سره مخ شول. د خدای جل جلاله دښمن بولس د ابو عبیده لور ته ورودانګل او جګړې زور واخیست. د دوو خواشینو ډلو ترمنځ خره پنده جګړه روانه وه. څوک تښتېدل او چا بریدونه کول. ابو عبیده په سخته جګړه کې راګیر شو خو ټینګ مقاومت یې وکړ. سهیل بن صباح وایي تر ما یو چرګی یمني آس لاندې و چې پر هغه زه د یمامه جګړې ته هم تللی وم. هغه مې پونده کړ، واګی مې ور پرېښودی، د باد غوندې په بیړه ولاړم. لږ وروسته په خالد پسې ورسېدم. پر دوی مې ناره کړه ای امیره د مسلمانانو د مال او عزت غم وخوره. خالد وویل ای د صباح زوی څه پېښه ده؟ ما ورته وویل ای خالده د ابو عبیده او مسلمانانو د میرمنو مرستې ته ورشه ځکه د دمشق پاڅون په دوی پسې راورسېد او یو اندازه میرمنې او مال یې ورڅخه ونیو او ابو عبیده له داسې جګړې سره مخ شو چې توان یې نه لري. خالد وویل انا لله و انا الیه راجعون. ما ابو عبیده ته وویل چې زه به له شا لورې راځم خو ده مې مشوره ونه منله. البته دا د خدای جل جلاله پرېکړه وه، حتما به داسې کېده. وروسته یې رافع بن عمیره ته امر وکړ چې له 1000 سپرو سره په یو ځای د لښکر په مخ کې ځي او عبدالرحمن بن ابي بکر ته 2000 جنګیالي په لاس ورکړه. ورته ویې ویل چې د دښمن مخې ته په بیړه ورشه. خالد له شا نور لښکر ورپسې را روان کړ. راوی وایي ابو عبیده
له بولس لعین سره په جګړه بوخت و چې اسلامي سرتیري مرستې ته راورسېدل. د خدای جل جلاله پر دښمنانو یې برید وکړ او له هرې خوا پرې راتاو شول. په دې وخت کې صلیبونه رانسکور شول او د رومیانو د خپلې سپکتیا باور پیدا شو. ضرار بن ازور لکه د اور شعله د بولس لور ته وړاندې شو. د خدای جل جلاله دښمن چې کله دی ولید زړه یې ودربېدی او اندامونه یې ولړزېدل. ابو عبیده ته یې وویل دې شیطان ته ووایه چې له ما لرې شي. بولس د میړانې قصې اورېدلې وې. د دمشق د کلا دیواله دی لیدلی و او په هغه خبرو چې دوی له کلوس او ازازیر سره کړې وې د بیت المحیا کارنامې ټولې ورته یادې وې. چې کله ورلنډ شو بولس بیا پر ابو عبیده رضی الله تعالی عنه غږ وکړ چې دا شیطان دی له ما درې ایثار کړه. ضرار چې د ده خبره واورېده ورته ویل زه به هغه وخت شیطان یم که مې ستا په طلبولو کې سستي وکړه. د دې سره یې د نیزې وار پرې وکړ. بولس چې کله ولیدل چې ډېر کاري وارونه پرې شروع شول د خپل آس څخه یې ټوپ کړ او د خپلو ملګرو لور ته یې د تښتېدلو هڅه وکړه. ضرار ورپسې ورشابک شو او ورته ویل له شیطانه چېرته منډې وهې هغه دې په طلب کې دی. پسې ورورسېد توره یې پرې پورته کړه. بولس ورته وویل ای صحرایي ما وژنه زما په ژوند کې ستاسو د بچیانو او مالونو ګټه ده. ضرار چې کله د ده خبره واورېده له وژلو یې لاس واخیست او قیدي یې کړ. نورو مسلمانانو هم ځانونه د رومیانو په وژلو ستړي کړو. ما ته اسلم بن مالک الیربوعي د ابو رفعه بن قیس له خولې داسې حدیث بیان کړل. زه د سحورا میدان د پیښې په ورځ د عبدالرحمن بن ابي بکر له ګروپ سره وم او ویل موږ له هر لور پر رومیانو حمله وکړه او په دښمن کې مو ښې تورې وچلولې. دوی 6 ګروپه او په هر ګروپ کې 1000 تنه سپاره جنګیالي موجود وو. رفاعه بن قیس وایي موږ د دمشق د فتح په ورځ داسې حمله وکړه چې یو مجاهد به له 100 کفارو سره جګړه کوله. خو له بده مرغه حضرت ضرار ته دا خبر ورورسېد چې خوله چې د ده خور وه هم په اسیر شویو مېرمنو کې ده. دا خبره په ده ډېره ګرانه تمامه شوه. خالد رضی الله تعالی عنه ته راغلی او په دې خبر کړ. خالد رضی الله تعالی عنه ورته ویل ته مه خوابدی کېږه موږ د دوی ډېر جنګیالي اسیران کړي او تا بولس هم اسیر کړ. خدای جل جلاله کول 1000 تر 1000 به له غلیمانو سره تبادله وکړو او خپل اسیران به ورڅخه خلاص کړو. خو اوس به تر تبادلې وړاندې تر دمشق پورې د دوی په خلاصولو پسې ځو. وروسته خالد امر وکړ چې اوس بزو او د خپلو بندیانو حال به معلومو. نوموړي ټول سرتیري ابو عبیده ته د دې دپاره ورولېږل چې وردان برید ورباندې ونه کړي. څه جنګیالي یې له ځان سره روان کړل او د اسیرو ښځو د خلاصون په لټه کې شو. د لښکر په مخ کې رافع بن عمیره الطایی، میسره بن مسروق العباسي او ضرار بن ازور و. ایمان واقعي وایي ما ته سعید بن عمر له سنان بن عامر الیربوعي څخه حدیث بیان کړ او ویل ما له حبیب بن مسعد څخه واورېدل چې ویلي هر کله چې د مسلمانانو له لښکر څخه غلیم د عربو ځینې مېرمنې جلا کړي د بولس ورور بطرس هغه له ځان سره روانې کړي او تر یو نهره چې موږ یې ذکر وکړ ورسولې. هلته بطرس ویل زه له دې ځایه څخه نه ځم تر څو چې مې د ورور حال معلوم شوی نه وي. هلته دته د عربو اسیر شوي مېرمنې راوستل شوې. دته له خوله بنت ازور څخه پرته بلې خوند ورنه کړ. بطرس ویل دا به زما زه به د دې یم په دې به هېڅوک کار نه لري. ملګرو یې وویل سمه ده دا یې ستا ته یې د دې هر یو ځان ته یوه خوښه کړه او په دې توګه یې اسیر شوي مېرمنې سره وویشلې. دوی یوازې د دې منتظر وو چې بولس او ملګري یې څه کړي. په دې مېرمنو کې ځینې د تیر وخت مېرمنې هم وي چې د همیر او تبعه مېرمنې وي او له عمالقه او تتابعه نسله وي. دوی د اسونو په سوارلۍ عادت وي. خوله بنت ازور دوی ته وویل ای د حمیر مېرمنو او تبع بقایاو ای د همیر مېرمنو او تبع بقایاو آیا تاسو د روم په بیکار خلکو خوښ یاست چې اولادونه مو د مشرکانو غلامان وي؟ ستاسو غیرت او زړورتیا څه شوه چې د عربو په کلیوالو سیمو کې به یې نقلونه کېدل؟ اوس خو مو دا حال ده او زه خو مو هیڅ غیرت نه وینم. ما ته خو ستاسو مرګ تر دې ستر ناورین ډېر بهتر وریښي او دا ډېره بده خبره ده چې تاسو به د روم د سپیانو خدمتونه کوئ. عفرته بنت غفار الحمیریه وویل رښتیا خبره دې وکړه ای د ازور لورې. قسم د پرسو جهاد کې مونږ همدغسې وو لکه تا چې ویل او دغومره ستر شان مو درلود لکه ذکر چې شو.
موږ ډېرې سترې کارنامې لرو. د آسونو سوارلۍ مو هم زده دی. د شپې منډې ترنډې هم کولی شو. په دې وخت کې د تورې اړتیا ده. دښمن پر موږ ناڅاپي برید وکړ او موږ یې هم د پسونو په کتار کې راوستلو. خوله ورته وویل ای د تتابعه او عمالقه لوڼو، د خیمو ستنې او تنابونه میخونه در واخلئ او پر دې بې همته برید وکړئ. خدای جل جلاله ته امید شته چې د دوی په مقابله کې مو مرسته وکړي او یا خو به د عربو له پیغوره خلاص شو. عفرا ورته ویل قسم په خدای جل جلاله داسې څه ته دي دعوت کړو چې موږ یې هم در سره خوښوو. وروسته هر یوې د خیمې یوه یوه ستنه واخیستله او پر یو اواز یې د تکبیر چیغه وکړه. خوله د خیمې ستنه په داسې حال کې پر اوږو کېښوده چې تر شا یې عفرا، ام ابان بنت عتیبه، سلمه بنت حزیم، مزرعه بنت عملوق، سلمه بنت نعمان او د دوی په څېر نورې باتورې مېرمنې ولاړې وې. خوله ورته وویل سره بیلیږئ به نه، د کړۍ غوندې سره راتاو شئ، د دښمن نیزې او تورې ور ماتې کړئ. خوله اول ځل پر دښمن برید وکړ او د دښمن یو جنګیالی په سر په ستنه وواهه او پر مخ یې راپرېوت. رومیانو چې ورته وکتل ښځو د برید تیاری نیولی، ستنې په لاسو کې وې او د جنګیالیو پر خوا را روانې وې. قومندان یې چیغې کړې هلاک شئ، دا څه دی؟ عفرا ورته ویل موږ به همداسې کوو، ستاسو نجس عسکر به په دې وژنو، ستاسو نجس عسکر به په دې وژنو او ستاسو د ژوند وروستنۍ شېبې رالنډې شوي او مرګ ستاسو انتظار کوي. پطرس راغی او خپلو عسکرو ته یې وویل له ښځو لرې شئ، تورې مه پرې پورته کوئ، پام چې یو هم ونه وژنئ، بیرته یې ژوندی ونیسئ. زما مینځي ته که څوک ورورسېد پام دې کوي چې تکلیف ورته ونه رسېږي. رومي عسکر له یوې او بلې خوا پرې راتاو شول. غوښتل یې چې د جګړې پرته یې د دوی لاس ته ورشي، خو بریالي نه شول او هر یو عسکر چې به د دوی لور ته ورلنډ شو دغه اس به یې پر پښو وواهه، هغه به له اس څخه راولید، ښځو به له لرګیو په وهلو وواژه او وسله به یې ورڅخه واخیسته. امام واقدي وایي ما ته دا خبره شوې چې دې باتورو ښځو 30 رومي عسکر وژل. پطرس چې کله دا حال په خپلو سترګو ولیدل او له غوسې سور او شین واوښت. دی او ملګري یې له آسونو څخه پیاده د ښځو لور ته ور روان شول. ښځو په خپلو کې یو بلې ته د لاسایي ورکوله او ویل به یې په عزت کې باید مړې شئ، د بې همتۍ مرګ مه قبلوئ. پطرس و عربو ښځو ته سر ورهس کړ چې د دوی کردار یې ولید، افسوس یې وکړ. خوله بنت ازور ته یې وکتل، هغه د زمري په څېر ګرځېده او شعرونه یې ویل چې معنا یې ده موږ د حمیر او تبعه قوم لوڼې یو، موږ ستاسو وژل هېڅ شی هم نه ده، ځکه موږ په جګړه کې لکه د اور لمبه داسې یو، نن به تاسو په سخت او ستر عذاب اخته شئ. راوی وایي پطرس چې کله د دې وینا واورېده د دې ښایست او جمال یې ولید، ورته ویې ویل ای عربې له دې کاره لاس واخله، په هر څه چې ته خوشحاله کېږي هغه به درسره وکړم. آیا ته نه یې خوښ چې زه ستا بادار یم؟ زه هغه څوک یم چې د نصراني دین ټول پیروان راڅخه بیریږي. زه ډېر سامانونه، آبادي، مالونه او دنیا لرم، د دې سره سره د هرقل پر وړاندې ستر حیثیت لرم. زما هر څه دې ستا وي. آیا ته نه غواړې چې د دمشق سرداره شې؟ خپل ځان مه وژنه. دی ورته ویل ای ملعونه او د 10 ملعونانو زویه، قسم په خدای جل جلاله که خدای جل جلاله پر تا باندې بری راکړ هرومرو به دې سر له تنه جلا کوم. قسم په خدای جل جلاله که زه په دې هم خوښ یم چې ته زما اوښې وپیایې، نو په دې به څنګه راضي شم چې ته زما سیال شې. پطرس چې د دې خبرې واورېدې خپل ملګري یې جنګ ته وهڅول او ورته ویې ویل آیا تر دې به بل ستر پیغور په شام کې چیرته وي چې پر تاسو ښځې بریمنې شولې؟ د هرقل له غوسې ځان وژغورئ. خلکو له یوې او بلې خوا پر میرمنو سخته جګړه پیل کړه. ښځو ټینګ مقاومت وکړ. سخته جګړه روانه وه چې حضرت خالد ورپسې راورسېد. دوړې ګردونه او د تورو شغلې تر سترګو شولې. خپلو ورسره ملګرو ته یې وویل د دې پیښې خبر به څوک راوړي؟ رابعې بن عمیره ورته وویل زه به ورشم، خبر به یې درته راوړم. آس یې پونده کړ، ورغی، ویې لیدل چې مسلمانانو میرمنې په ډېره زړورتیا په مرګونې جګړه بوختې دي. نوموړي بیرته راستون شو او خالد ته یې د خپلو سترګو لیدلی حال بیان کړ. خالد ورته ویل زه هېڅ تعجب نه کوم، دوی د عمالقه لوڼې او تتابعه له نسله دي. د دوی او تبعه ترمنځ یوازې یو قرون تېر شوی او تبعه بن بکر بن حسان هغه څوک و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ظهور وړاندې د ده تذکره کړې وه، د ده پر رسالت یې تر بعثت وړاندې ګواهي ورکړې وه او څو شعرونه یې په داسې مضمون ویلي وو زه شاهدي ورکوم پر دې چې احمد
د هغه خدای جل جلاله رسول دی چې د هر نفس پیدا کوونکی دی او د امت په زبور کې په امت د احمد خیر الامم سره نومول شوی. دکه چیرې زما عمر د ده تر وخت اوږد شي نو زه به یې مرستندوی او لکه تربور شم. د ښځو اتلولۍ امام واقدي رحمه الله وایي خالد وویل ای رافعه دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. دا ښځې سترو کارنامو ته حاضرې شوې دي او د پام وړ کارنامې لري. که دوی داسې کار کړی وي لکه ته چې وایې نو د عربو پر ټولو میرمنو برتري شوې او د پیغور تور تاغې له خپلو لمنو ووینځئ. د خلکو پر مخونو خوښي ښکاره شوه. ضرار بن ازور چې کله د رافع خبرې واورېدې منډې یې کړې. خالد ورته وویل ای ضراره بیړه مه کوه څو چې صبر کوو خدای جل جلاله مو خپل مقصد ته رسوي. ضرار وویل ای امیره زما د مور او پلار لور کومک ته صبر نه کیږي. خالد وویل د خلاصون شیبې را رسېدل. انشاءالله د لیرې سره خالد او ملګرو ورمنډې کړې او په تلوار یې خپلو ملګرو ته وویل ای خلکو چې کله خپلو غلیمانو ته ورسېږئ شاوخوا پرې راوګرځئ. خدای جل جلاله مهربانه دی چې خپلو پتمنو میرمنو ته به نجات ورکړو. ملګرو ورته ویل په غبرګو سترګو. خالد تر ټولو وړاندې د ملګرو آسونه یې ورپسې و. غلیم له ښځو سره په شدیده جګړه بوخت و چې څو ډلې سپاره د جګړې میدان ته راوړاندې شول. نبوي توغونه یعنې بیرغونه ورسره و. خوله بنت ازور چیغې کړې ای د تتبع لوڼو د کعبې پر څښتن مې قسم وي چې خلاصون مو په برخه شو. پطرس چې کله نبوي بیرغونه ولیدل چې ورته روان دي زړه یې ولوېدل اندامونه یې ولړزېدل. یو بل ته یې وکتل. پطرس نارې کړې ای ښځو زما په زړه کې رحم در باندې راغی ځکه مونږ مندې میرمنې او لوڼې لرو. مونږ تاسو صلیب ته هیبه کړي یاست چې کله ستاسو خلک راشي دا خبر ورته وکړئ. د دې سره یې د تېښتې هڅه وکړه خو چې ویې کتل د لښکر د زړه څخه 2 سپاره راووتل. یو په زغره پټ بل صرف پرتوګ اغوستی نور لغړ ده. آسونو واګې ورپرېښي او لکه اوږې زمریان د جنګ میدان ته را په منډو دي. یو حضرت خالد او بل ضرار رضی الله تعالی عنهما و. خوله چې خپل ورور ولید ورته ویې ویل ای د مور زویه چېرته ځې راوګرځه. پطرس ورباندې غږ کړ خپل ورور ته ولاړ شه ما وربخلې. وروسته یې د جنګ د میدان څخه د پښو سپکولو تکل وکړ. خوله د ریشخند په ډول ورته وویل دا د درنو خلکو خوی نه دی چې یو ځلې زمونږ سره د مینې تظاهر کوي او اوس بیا جفا کوي. راڅخه درومې د ده لور ته یې ګړندي ګامونه ور واخیستل. ده ورته وویل زما نوره هغه مینه در سره نشته کومه چې وړاندې وه. خوله ورته وویل زه کله درنه بیلیږم په هېڅ حال دې نه پرېږدم. ضرار هم د ده لور ته چابک شو. ده ورته وویل دا د خور دی واخله پر تا دې مبارکه وي او دا زما له لورې د یوې ډالۍ په حیث ومنه. خو ضرار ورته وویل ما ستا دا ډالۍ منلې او ډېر مننه درنه کوم او په دې بدله کې زه تا ته د نیزې څوکه در وړم. ودرېږه او در واخله. له دې سره ضرار برید ورباندې وکړ او دا آیت کریمه یې تلاوت کو. ترجمه او هر کله چې دعا وکړای شي تاسو ته په یو دعا سره نو تاسو هم دعا وکړئ په دعا سره له هغې نه او یا ور وګرځوئ هماغه. خو خوله تر ده وړاندې ورورسېد او د اس د مخې پښې وهلې. اس تندک وواهه او د خدای جل جلاله دا ستر دښمن د اس څخه راپرېوت چې ځمکې ته لا رسېدلی نه و. ضرار په تشه کې په نیزه وواهه او بل اړخ ته یې د نیزې سر ووتلی. پړ مخې پر ځمکه راپرېوت. خالد ناره پرې وکړه د مور شیدې دې روزي شه. داسې ګزار دې ورکړ چې پکې تاواني نه شوې. وروسته یې پر نورو دښمنانو د مسلمانانو په مرتیا حمله وکړه. په یوه ګړۍ یې د دښمن 3,000 جنګیالي ووژل. د جنګ میدان یې د دوی په تنو وپوښی. حمید بن عمیر الیربوعي وایي ما وشمېرل په دغه ورځ ضرار 10 او خوله بنت ازور 15 تنه او عفره بنت غفار الحمیری 4 تنه د دوزخ کندې ته وسپارل او نور جنګیالي وتښتېدل.